ای رهبر فرزانه، نام تو درخشان است. عشق تو به دلها چون هر لحظه خروشان است. در خاطره ایمان یاد تو همی زنده، در هر دل انسانی. اوله خبره چې شریکوم یې هغه دا ده چې ستاسو علماء د منبر مقابله وه او ستاسو علماء د خپلو شاګردانو په حق چې په سنګر کې وه، ستاسو ورته دعا وه. نن ستاسو هغه د منبر مقابلې رنګ راوړی. تاسو چې د خپل شاګردانو په حق کې کمې دعاوې کړې وي هغه قبولې سوي دي. دا به د چا زړه ته نه مشتله، یعنې چا فکر کړی وای چې داسې یو وخت به راځي زه به ژوندی یم، یعنې هر چا به په خپل حق کې دا قضا کوله چې داسې وخت به راځي زه به ژوندی یم او د انصاري صاحب په جامعه کې به طالبان مجاهدین د یو کلشکو په سره داخلیږي په نامه د مجاهد، په نامه د طالب، په نامه د فرد د امارت. د علماء کرامو څخه مو دا خواهش دی چې نن چې امید شته چې موږ هدف ته نږدې کېږو، موږ یوازې مه پرېږدئ. ګورئ، د افغانستان د مسلمانانو په قربانۍ باندې باید هر مسلمان خصوصا د افغانستان خلک افتخار وکړي. انسان د خطا څخه نه خالی نه دی. موږ ته به دا دعا کوئ په اوقاتو مخصوصو وکړئ، خاص په اوقات مخصوصو کې چې ستاسو د علم مطابق تاسو در معلومیږي چې یا الله موږ د تکبر او د غرور څخه وساته، چې زموږ د تکبر او غرور په نتیجه کې خدای نه کړده، خدای نه کړده زموږ د جهاد نتیجه راڅخه خراب او راڅخه وحشت نه شي. څنګه مې بل خواهش دی ستاسو علماء څخه ستاسو استادانو څخه وما علینا الا البلاغ المبین. تا جان به بدن باشد این جام کفن باشد، صدها که چو من باشد در راه تو قربان است. ښاغلی والي صاحب ډیره مننه. ژوندی اوسه، کور ودان.